د اسد د 24مې د ازادۍ ورځې زموږ او ستاسو د زرګونو شهیدانو زخمیانو د سر د وینو محصول دی. تر ټولو نه مخکې د دغه سپېڅلې ویاړمنو ورځې مبارکي علي قدر مرحوم امیر المؤمنین صاحب ملا محمد عمر مجاهد روح مبارک ته دا مبارکي ثواب وړاندې کوي. همدارنګه شهید امیر المؤمنین صاحب الله دې درجات بلند کړي، دغه روح ته د دغه ویاړمنې ازادۍ افتخار وړاندې کوي. همدارنګه اوسنی امیر المؤمنین صاحب شیخ صاحب حفظه الله ته دغه مبارکي وړاندې کوي. ټول ملت ته، ټولو د شهداو کورنیو ته، زخمیانو ته، معیوبینو ته، ټولو ته مبارکي وړاندې کوي. الله دې مبارکه وګرځوي دغه ویاړمنه ورځ. قدرمنو، ازادي ډېر لوی نعمت دی، خو د دې نعمت په قدر هغه څوک پوهېږي چې درد او تکلیف یې لیدلی وي. د دغه قیمت، د دغه ازادیو قیمت ادا کول دا صرف په لمانځنو، په بیرغو پورته کولو، په اشعارو په دې باندې موږ دغه ازادي چې لمانځو هغه دردمند معیوب او معذور ولس چې زموږ سره په دغه ویاړمنه ازادي کې دوی شرکت کړی دی، طبعا به نن دوی ته په زړه کې دغه درد او احساس دریږي چې کاشکې نن زموږ د شهداو ورونو زامنو کورنۍ نن د دې لوی نعمت دغه ازادي په خپلو سترګو لیدلې وای. هغه معیوب ریڼه چې په دې لاره کې دردمن شوي دي، ځورېدلي دي، د هغې احساساتو، د هغې دردونو او د ټولو موږ د خدای تعالی نه ورته اجر عظیم غواړو. کوشش به کوو چې د ازادي په داسې تواضع سره، په عاجزۍ سره ولمانځو چې الله تعالی ورنه ناراضه نشي، زموږ نه هغه د شهداو کورنۍ هم ناراضه نشي. هغه معذور او بیچاره ولس چې شپه ورځ تکلیفونه یې موږ سره د دغه ازادۍ کې ستړیا وګاللې دي، هغې ته هم ګیله او مایوسي ونه درېږي. کوشش کوي زه چې اوس په دې لاره باندې راتلمه مجاهدین رونه عام خلک ملیدل په ډېر مغرورانه انداز باندې د دوی د حرکت چې کوم و دغه طبعا ما ته په طبیعت کې خوند نه راکو چې موږ د خدای تعالی شکر ادا کړو، سترګه کې په خپلو فکر کې هغه ماضي حالات را یاد کړو چې موږ تاسو به الله جل جلاله ته همیشه د نصرت سوالونه کول، دعا وبم کړې، حتی په داسې حالاتو، داسې مرحله کې به وي چې هیڅ دا فکر نه ورسره چې زموږ په ژوند به الله جل جلاله دغه مغرور دښمن د ځمکې د نقشې نه، د افغانستان د نقشې نه دغه محو کوي، لرې کوي، به په سر اقتدار به یو سپېڅلی اسلامي نظام راځي. لله الحمد، الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه سعادت او دغه افتخار راوبخو. دا د هغو ستړیا او تکلیفو او قربانۍ برکت دی چې نن موږ تاسو په هسکه غاړه لوړه شمله باندې خپل قوم ملت ته په جګ سترګې ولاړ یو، دنیا ته الحمدلله دغه افتخار چې موږ د خپلې قربانۍ په نتیجه کې، د خپلو سپېڅلې مبارزې په نتیجه کې چې شي د غاړه کې نه ښودله، خپلو
ساحل دی کامیابی ازادۍ ته خدای را ورسولي. د الله هزار هزار شکر چې خدای پاک موږ تاسو بدون د سوال نه الله جل جلاله د قربانۍ په نتیجه کې د ازادي راکړه. خدای دې ټولو ته مبارک کړي. قدرمنو، د اوسني حالات ته په کتو او که موږ یې د تېر حالاتو سره پرتله کوو د ماضي حالاتو سره، لکه څنګه چې ما مخکې خبره وکوله، سړي ته یې قدر قیمت بیا معلومیږي. د ازادۍ ورځې اتلان ډېر وي، افتخارات ډېر وي، حقداري د ځان او رایګري د خپل او برخلیکو دا بشمیره بکچې خو د ازادۍ په میدان کې زیاته شي. او هغه مجاهدین وروڼه، هغه غیرتمن ایمانداره ولسونه چې په د ازادۍ کې تکلیفونه ستړیاوې ګاللې دي، هغې ته طبعا د مایوسي درېږي. موږ په دې خاطر چې دا جهاد و مبارزه د ځان د مطرح کولو او د ځان د حقدارۍ اولیت ورکولو په معنا او په نیت باندې نه وه. دلته دوه مهم هدفونه وي. یو دا هدف و چې زموږ د خاورې نه د اشغال ټغر ټول شي په کلي معنا باندې. دویم هدف دغه و چې اسلامي نظام په دې خاوره باندې راشي. لله الحمد، د اشغال قدم، د اشغال ټغر الله تعالی ټول کو، اسلامي نظام خدای راوست. اوس په استحکام د اسلامي نظام کې موږ تاسو ته ډېر مزل پاتې دی. دا مزل ډېر لوی تحمل غواړي، حوصله غواړي، او تر ډېره زیاته پورې اکثره ولسونه دغه فکر کوي چې موږ یو ښه آینده ولرو. د ښه آینده په راتګ سره به د موږ مستقبل د یغې ښه آینده سره تړلی وي. موږ به بیا هلته لاس په کار کېږو. ورونو، که تېرې حالات ته په کتو وګورو، یو خو شل کلنۍ دوره یې دغه صلیبي یرغلګرو وه. د دې نه مخکې د شوروي اتحاد یرغل و، د دې نه مخکې د انګریزانو یرغل و. د 45 کاله یا نیمه پېړۍ موږ تاسو په جنګو کې تېره شوه. ټول ملت یې تقسیم کو په احزابو، په سمتو، په قومو. حتی دا عداوتونه، دښمنۍ داسې اسانه کار نه و چې موږ د دا سره جلا کړي وای، په یوه ټغر مې راټول کړي وای، تر یوه سپېڅلي قیادت لاندې مې دی راوستلي وای. دا د الله جل جلاله لوی فضل و کرم و. دغه د ولس اهو فریاد و چې دغه سپېڅلې ازادۍ، امن، د فضا ډېر تږي ارمانجن وي. الله جل جلاله د ډېرې وخت زمانې نه موږ ته خدای دا نعمت راوبخو. اوس چې موږ ګوري، اکثریت خلک په دې فکر کې دي، په دې مایوسۍ کې دي چې زموږ راتلونکی چې تر څو پورې زموږ هغه مقاصد چې زموږ تمنا او ارزو وي هغه موږ ونه وینو، موږ د خپل کار تر هغه پورې موږ به د هغې انتظار کوو، نه وروسته به موږ لاس په کار کېږو. ورونو، لوی مصالح، لوی کارونه چې کوم دی نظام ته پرېږدی، دلته مسؤل نظام موجود دی، هغه په خپلو مصالح باندې ښه پوهېږي. خو دا شته فرصتونه چې تاسو ته په لاس ترغلي دي، دا داسې یو فرصت دی، طلایي فرصت دی چې تاسو فکر وکړئ په 34 ولایتو د افغانستان کې هیچا ځان مال دې ته مشکل نشته. هر څوک څومره سرمایه لري، هر څومره قوت لري، قدرت لري، په خپلو امکاناتو باندې دی کولی شي چې لاس په کار شي په دې باندې. خو که دغه انتظار دې ته کړي چې موږ د وخت او هغه لوی اصلاحات، هغه لوی مصالح هغه منځته راغلي نه وي، تر هغه وخته پورې موږ کار نه کوو.
دغه وخت فرصت به هم د لاسه تللی وي او کار به هم نه وي کړی. خو موږ تاسو وکتل سره د دې نه هغه فرصتونه چې زموږ تاسې نه اسلامي ملي ازادي اخیستې وه، دغه ازادي چې وه په مختلفو شکلو باندې تقسیم شوې وه. سره د دې نه هر چا په زړه خوږېدو چې موږ دلته د پرمختګ کارونه وکړو، خو د یوه بل له طرفه د زورواکۍ له طرف نه د زور او د جبر له طرف نه چا دا کارونه نه شول کول. که بیا یې کړي وي خوند یې نه دی په اخیستی. خو نن لله الحمد دا حساب کتاب د چا سره نه کېږي. هېڅ څوک د چا په حق تجاوز نشي کړی. دلته که موږ دا وویو دا مبالغه نه ده، دا یو لیدلی حقیقت دی چې ټول یې وینو په سترګو باندې چې هر څوک د چا په حق کمای زیاتی وکړي. محاکم دلته موجود دي، مسؤل نظام موجود دی، هغې ته چې مراجعه وکړي په دې کې ایمان عنصر تر ادنا منصبدار پورې هېڅ څوک هم د یو چا په حق تیری زیاتی نشي کولی. دا تاسو لپاره یو بهترین فرصت دی، د دغه فرصت نه استفاده وکړئ. هغه فکرونه سوچونه تر ډېره زیاته پورې چې په غیر مستقیم ډول په مغرضانه ډول زموږ تاسو دښمنان چې لګیا دي په ذهن کې دا راچوي چې زموږ نه یې اوسني نظام هغه ازادي سلب کړې ده چې زموږ خپل حق کېږي. ګورئ هر هغه ازادي چې د اسلام سره په ټکراو کې نه وي، شریعت سره په ټکراو کې نه وي، که چا د تاسو مخه ونیوله زه یو ادنا سړی یم دلته، موږ د هغې په حمایت په ملګرتیا کې درېږو، موږ یې طرفداري کوي. خو که د اسلام سره زموږ تاسو د ولس د منافعو سره په ټکراو کې وي، په هغه کې د خپل فکر بیا وکوي چې دغه تېروتنه د نظام نه ده، کیدای شي دا د موږ وي. خو بیا هم د دې په خاطر باندې چې اوسني وضعیت ته په کتو د اوسنی امنیت چې کوم دی، د اوسنی حالات چې کوم دی، دا تر ډېره زیاته پورې د وضعیت تاسو ګورئ د ډېر مغرضو دښمنانو د تحمل د برداشت نه دی. افغانستان یو سپېڅلی قوم دی، یو سپېڅلی ولس دی. په خپل تاریخ کې چې وګورو هېچا افغانانو باندې تجاوز نه دی کړی، خو که بیا چا تجاوز ورباندې کړی دی بیا الحمدلله په خپل وخت کې په نره جواب ورکړی دی.
بیا هم د 40 کلنۍ 50 کلنۍ دورې د جنګونو وروسته افغانستان کې ډېر ناخوالې تېرې شوي دي. خپل منځي خصومتونه دښمنۍ چې کومې دي د جناب علي قدر امین صاحب حفظه الله تعالی د عفو په فرمان سره چې عملي ثابته شو الحمدلله دا دښمنۍ د منځه ولاړې او دا تاسو ته ثابته شوې ده لکه جناب حنیفي صاحب محترم تاسو ته ووې چې هر څوک خپل مملکت ته په ازادانه ډول راتلی شي د خپل مال او د ځان د هر شي تضمین موږ ورکوي او د دوی په خدمت کې دا مسؤله اداره وي موږ سره زړه محاسبه نه کوي زړه پوښتنه نه ورنه کوي د خپل ملت او قوم دی چې هلته د کمزورتیا او شپې تېروي دلته د په عزت شپې تېرې کړي او موږ ورته دروازې خلاصې دي با وجود د ټولو سره سره چې په افغانستان کې ډېر ناخواله دښمنۍ پاتې شوي دي په داخلي کچه الحمدلله دا ټغر د دښمنۍ ورو ورو ټولېږي خو په نړیواله کچه یو غلط فهمي موجوده ده د هغې غلط فهمۍ د لرې کولو لپاره که په صحیح معنا باندې تفکیک او تفهم وکړو دا غلط فهمي به هم انشاءالله الرحمن ډېر زر لرې شي. ډېر خلک د خپلو منافعو غلطو منافعو ګټو په خاطر باندې افغانستان ملامتوي افغانستان باندې دغه تورونه لګوي چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو اډو مرکز تیر شوی دی اوس هم دلته پاتې شي نشته د هغې په وجه موږ ته تهدیدات موجود دي. ګورئ اوسنی نظام لکه څرنګه چې خپله ژمنتیا تعهد یې تاسو ته په دوحه کې درکړی دی موږ په هغه خپل تعهد ولاړ یو هر چا چې کومه ستونزه دلته د اوسني نظام سره موجوده وي موږ دروازې د دوی په مخ خلاصې دي اما یو د دوی خپل ستونزې دي د خپل ستونزې د حل کولو لپاره موږ په نړیوال سټیټ هم دا خبره کوي د کور د نن هم دا خبره کوي خپل ګاونډیانو ته دا خبره کوي سیمه ییزو هیوادو ته دا خبره کوي چې د خپل ستونزې په خپله حل کوي دغه فرصت موږ درته مهیا کوي چې دغه ستونزې په افغانستان ماته پي افغانستان نوره دا توانمندي چې موږ بیا دویم وار دپاره افغانستان یو داسې بحراني حالات ته بوځي جنګ حالات ته بوځي الله پاک د وساتي افغانان اوس په هوش کې دي هوښیارتوب کې دي دغه پوهاوی خدای ورکو د ډېرې دښمنۍ جنګونه وروسته سره راټول شو ما درته خبره وکړه چې خپل منځي ستونزې مشکلات به خامخا داسې وي چې په مزاج او طبیعت به نه وي برابرې هغه ستونزې مشکلات د لوی مصالحو په بنیاد باندې اوسني نظام ته دې پرېږدي هغه مصالح په هغه ستونزې به خپله د نظام په سطحه دوی حل کوي خو ورسره د مشورې د تفاهماتو له لارې موږ هر چا ته دروازې خلاصې دي خو لهذا په دې خاطر چې زموږ خپل هغه ژمنتیا چې په پرون مې په دوحه کې کړې ده نن بیا موږ دلته تجدیدوي نوي کوي چې موږ د هیچا لپاره خطر نه یو موږ یو متوازن پالیسي غواړو موږ شرق و غرب و جنوب و شمال و چې هره ستونزه د افغانستان سره وي الحمدلله هغې ستونزې د حل لپاره په د 4 کلنۍ دوره کې الحمدلله دا موږ ثابته کړې ده چې موږ تر خپله واسه خپل امکاناتو پورې خپل کافي واس کړی دی مزید به موږ واس کوو چې موږ نه د بل چا دپاره تهدید شو نه موږ دپاره څوک بیا تهدید وګرځي لهذا یو په نړیواله سطحه مسایل او مشکلات دي هغه مشکلات خپل اسلامي منافعو ګټو په خاطر باندې او دا داس مشکل نه دی چې زه چا ته تهدید یم په هغه خپلو شرایطو اصولو لکه دنیا چې کومه ژمنتیا لري موږ هم د خپلې هغه ته دغسې ژمنتیا لرو خپلو تعهداتو ته خپل ملت ته خپل قوم ته بل طرف ته موږ که دغه 4 کلنۍ
د ازادۍ لمانځنې کوي. دا زموږ یو مشروع حق دی. د مشروع حق ترڅنګ دغه پیغام چې موږ نن خپل داخلي خارجي ټولو یغو مخالفینو او چې د نظام د امنیت د بې امنیتۍ کوششونه کوي هغې ته دا پیغام ورکوي چې موږ الحمدلله په عملي میدان باندې دا امتحان ورکړی دی. د دې وطن په دفاع کې لکه څرنګه چې زموږ په زرهاو په لاکاو وروڼه قربانۍ ورکړې، دا وطن تجزیه ته او مشکلاتو ته ور نه کړو. آینده به موږ په خپل سپېڅلې عقیده سپېڅلي فکر باندې دغه ثابت د خدای نه توفیق غواړو. د غزې مسلمانانو ته چې د بیت المقدس د ازادۍ او د غزې مسلمانانو چې کوم نورینو کوم مصیبت او کوم غم دی د غصبو اسرائیلو له طرف نه دا یقینا په دې غندلو سړی خپل ضمیر نام خجلت کیږي. دا د مسلمانانو د عزت مسله ده. ټول اسلامي امت باید د غزې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د هغه مسلمانانو په همکارۍ کې د هغې د مظلومیت او د هغه تکلیف په پورته کولو کې باید موږ د غزې مسلمانانو سره د خپل غږ یو کړو او د خدای تعالی نه ورته غواړو لکه څرنګه چې د ډېرې مشکلاتو تکلیفونه راوروسته خدای پاک افغانستان ته یوه سپېڅلې ازادي ور وبخله. الله جل جلاله د غزې مسلمانانو ته هم دغه سپېڅلې ازادي دوی ته هم ور وبخي. خدای پاک د یهودیانو اسرائیلو د ظالمانه یرغل چې کوم دی الله دې تباه او برباد کړي. خدای تعالی د مسلمانان د غزې د مسلمانانو په تعاون ملګرتیا کې په رښتینې معنا په هوش کې راولي. خدای پاک مې دغه سپېڅلي ازادي مبارکه کړه. خدای پاک د ټول قوم ملت ته د خوشحالۍ او د دایمي ازادۍ استحکام د اسلامي نظام وګرځوي. ټول قوم ملت ته بیا مبارکي وي. خدای پاک دې بار بار په موږ باندې دغه د ازادۍ لمانځنې قایم و دایم ولري. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.